السلام علیکم. جمیل قریشی یم د قریشي ګرافیک چینل څخه. ملګرو تېره ورځ زموږ او ستاسې درس و د رولز آف ډیزاین. نن ورځ درس مو دی لوګو ډیزاین. په تېره ورځ کې موږ تاسې د اډوب السټریټر ټول باکس ویلی و، د هغه څخه وروسته مو رولز آف ډیزاین ویلی و چې دوهم قانون یې دی، دوهم درس دی. نن دریم درس لوګو ډیزاین دی. په اډوب السټریټر کې د لوګو ډیزاین کولو لپاره مهم اصول، په اډوب السټریټر کې د ډیزاین لوګو لپاره مهم اصول څه دي؟ په اډوب السټریټر کې د لوګو ډیزاین لپاره مهم اصول ډېر دي، خو ما تاسو ته شپږ داسې مهم اصول راخیستي دي چې نور ټوله پکې توضیح کېږي. نو ټول څخه د مخه اول سادګي سمپلیسټي. لوګو باید ساده وي تر څو ژر وپېژندل سي. د دې څخه مطلب څه دی؟ دغه لوګو د ګوره دا دواړه یو لوګو دي، دا مازې موکپ سوې ده او دا خپل اصلي فایل دی. لوګو باید ساده وي. ګوره دا یو فریم دی، تاج دی او دغسې نوم دی. نو معنا د دې څخه مطلب دا دی، مراد دا دی چې دا لوګو ژر پېژندل کېږي. قریشي موبایل زون. دوهم د رنګ مختلف حالتونه. لوګو باید تور، سپین، واحد رنګ یا هم رنګینه بڼه ولري. ګوره دغه چې دی دا موکپ فایل دی، ټول ژړ رنګ دی، دا خپله موکپ دی، دا جلا موضوع ده. او دا چې دی سپین رنګ، ژړ رنګ، شین رنګ پکښې استعمال شوی دی. په ډیزاین کې عموما باید رنګونه مشخص رنګونه وي. مثلا څنګه؟ اول خو عمومي باید د برانډ سره یو رقم رنګونه وي چې څنګه برانډ رنګونه لري، یا خپله د برانډ رنګونه باید استعمال شي. کاغذي وي نو باید رنګونه داسې بیسیک رنګونه استعمال شي چې خلک د دماغ ټول رنګونو ته توجه وشي. چې مثلا باید دا رنګونه پر دماغ تاثیر ونه کړي، باید ښه تاثیر وکړي، مثبت تاثیر وکړي. د دماغ ټوله باید دا رنګونه وقف کړي. ځکه دریم چې دی فونټونه باید واضح او رسمي فونټونه وکارول شي. په ډیزاین کې عموم باید واضح رنګونه فونټونه وکارول شي. که چیرې په ډیزاین کې رنګونه فونټونه واضح نه وي نو هغه ډیزاین بیا سم نه توضیح کېږي، نه هم څوک په پوهېږي او نه هم څوک په پیدلی شي. ښه، زه دلته یو فونټ مې راخلاص کړی دی، یو لیکنه کومه. دغه لیکنه به زه لږ غټه کړم، ټیپ ته به راسو. اوس ګوره دغه چې دی دا فونټ، دا رسمي فونټ دی، دا ډېر واضح معلومیږي، ویل کېږي. که چیرې زه دا فونټ ته تغییر ورکړمه، داسې یو فونټ ورکړمه چې نه ویل کېږي، نو هغه فونټ په ډیزاین کې باید هېڅ هم استعمال نه شي. ګوره لکه مثلا دغه فونټ یا هم دغه فونټ یا هم لاندې نور فونټونه شته. یا هم دا فونټ، دا ګرده فونټونه دي. باید په ډیزاین کې عموم مطلب مې دا دی، په ډیزاین کې باید داسې فونټ استعمال شي چې وویل شي، د ویلو وي. که چیرې ونه ویل شي، یو څوک د برانډ په معنا پوه نه شي، نو هغه فونټ باید استعمال نه شي. ګوره دا فونټ، دا ټوله فونټ، دا هغه فونټونه دي چې په ډیزاین کې چندانې نه استعمالېږي، خلک یې نه استعمالوي. دا ټوله فونټونه همغږي نه دي. ګوره دا خاص ډول، دا ګوره دا ګډ وډ دی، نه معلومېږي، میرزایي رقم فونټ دی. ښه، راځو بل قانون ته. ځانګړتیاوې باید ځانګړې بڼه ولري چې یوازې ستاسو شرکت وښیي. د دې څخه مراد دا دی، ګوره زموږ د شرکت نوم قریشي موبایل زون دی. نو لوګو باید داسې جوړه شي، داسې برانډ باید جوړ شي چې د لوګو د کتلو څخه وروسته باید یو څوک وپوهېږي چې دا د څه شي برانډ دی. که چیرې موږ اوس نه دا نوم ته وګورو، نه هم د ډیزاین ته وګورو، بس یوازې دغه یو فریم ته وګورو چې دا د موبایل فریم دی، نو زموږ او ستاسې موږ او تاسې به پوهېږو چې دا برانډ چې دی د موبایل زون دپاره دی.
نو وروسته بیا نوم دی چې په نوم باندې یو څوک پوهېږي چې دا برانډ د څه لپاره دی. نو قریشي موبایل زوم قریشي دغه فریم خپله موبایل په معنا دی. راځو ویکټور ډیزاین. لوګو باید ویکټور وي، د هر سایز لپاره باید استعمال وړ وي. دا به زه تاسو ته په AI یعنې ډبل سیټر پروګرام کې تشریح کوم. د اوس لپاره راځو معنا لرل اخري قانون ته. لوګو باید د شخص شرکت مفکوره وښیي، لکه څنګه چې مې مخکې ویله د لوګو په هر بخش کې باید موږ تاسې داسې یو څه کېږدو چې زموږ برانډ وښیي. لکه اوس ګوره که چیرې زه دغه فریم ته وګورم هم زموږ برانډ ښیي چې موبایل زون دی. که چیرې زه قریشي ته وګورم قریشي موبایل زون هم زموږ برانډ ښیي. راځو ویکټور ډیزاین ته. لوګو باید ویکټور وي، د هر سایز لپاره باید استعمال وړ وي. د دې لپاره راځو ډبل سیټر ته. په هغه کې به زه تاسو ته دغه قانون واضح کړم. یو لوګو را خلاصوو، د کنټرول او پریسوو. دلته ما یو لوګو جوړه کړې ده. اوس به یو به اصلي لوګو را خلاصه کړو او یو به هم د لوګو عکس را خلاص کړو. یو عکس یو اصلي فایل دی. نو زه به اوس یو لوګو را خلاص کړم، دغه لوګو به را خلاص کړم، د دواړو به پرې وځای را خلاص کړو. یو لوګو ده اصلي فایل دی یا ډبل سیټر فایل دی او یو هم عکس دی. د دې دواړو ترمنځ توپیر زه اوس وښیم چې څنګه باید لوګو ویکټور وي. یو ګړی به انتظار شو. راځو دغه چې دی دغه اصلي فایل دی. دا اصلي فایل دی. موږ تاسې به هغه عکس هم دلته راوړو تر څو توپیر د یو بل سره وپېژنو. زه به هغه اصلي عکس راواخلم. ګوره دا عکس دی، دا لوړ چې دی دغه لوړ چې دی دا زموږ او ستاسې AI فایل دی او دا چې دی دا عکس دی. زه به اوس دا عکس را زوم کړم. عکس چې زه را زوم کړم د عکس پکزل وګوره. ګوره چې هر څومره عکس موږ را زوم کوو عکس خوپېږي. نو باید دغه عمومي د برانډ لپاره باید عمومي یو فایل جوړ شوی چې کلاینټ لپاره باید موږ تاسې فایل وسپارو، عکس باید ونه سپارو. او که چیرې زه اوس اصلي فایل را زوم کړم هغه چې هر څومره را زوم کوم پکزلونه هغونې سم راځي، هغونې واضح معلومیږي. ګوره زه چې هر څومره دا فایل نږدې کوم هغونې صفحه معلومیږي. او که چیرې اوس موږ او تاسې عکس ته وګورو ګوره د لرې څخه لا هم د دې پکزل کمزوری دی او خراب دی. ګوره دغه SHI دلته هم وګورئ. زه به اصلي فایل درته راوړم، هغه فایل ته هم وګورئ، بیا تاسې ته د دې درک ښه معلومیږي. ګوره د دغه SHI ته وګورئ. ګوره څونې واضح SHI څونې صفحه هلته پکزل کمزور وي. دا چې هر څومره را زوم کې په کنټرول پلس بټن باندې دا را زوم کېږي، هر څومره را زوم کې هغونې به صفحه وي. نو د هغه قانون معنا دا وه. راځو اوس به د یو دوې دانې لوګوی به ډیزاین کړو تر څو ښه واضح سي راته، یعنې مطلب دغه هم زده کړو چې څنګه یو لوګو جوړولی سو. دلته یو دوه فایله دوه عکسونه زما سره شته. شفت کنټرول پی پرېسوو تر څو چې یو عکس خلاص کړو. دلته پر ډیسکټاپ باندې زما سره دوې دانې ساده لوګو شته. ډیسکټاپ ته به راشو.
دغه دوې لوګوې دي. اوس به دغه ډیزاین کړو. دا به ځکه ډیزاین کړو تر څو موږ او تاسې د لوګو ډیزاین زده کړو. دا ډېر ساده لوګوې دي. په راتلونکي درسو کې انشاءالله مغلقې لوګو وي، خپل د ذهنه لوګو وي جوړوو، خپل برانډونه به ولرو. دا اوس ما زه یو سمپل یو لوګو ډیزاین کوو تر څو ما زه یو لوګو زده کړو چې څنګه ډیزاینېږي. دا به سین ټو بک کړو. ابجکټ ته به راسو، دا به لاک کړو. سلیکشن اوس به راسو، لومړی به دغه ویډیو لوګو جوړه کړو. دا به هم لاک کړو. ابجکټ ته به راسو، دا به را زوم کړو تر څو موږ تاسې سلیکشن خوندور شي. د اډوب السټر یو له مهم قوانینو څخه دا هم دی، هر څومره چې ډیزاین تاسې را زوم کوئ هغومره به ډیزاین ستاسې خوندور راځي. نو راځو پین ټول استعمالوو. دلته یو رسته کلیک کوو، بیا رسته کلیک کوو، بیا رسته کلیک کوو. عمومي باید د پین ټول استعمالولو لپاره موږ او تاسې باید فیل استعمال نه کړو، سټراک استعمال کړو، ځکه چې موږ چې هر څومره مخته ځو دلته دغه ځای بیا پټېږي. د دې لپاره بیا موږ ته سلیکشن نشو کولی. مخته به بیا هم ولاړ شو چې تاسې ته دا معلوم شي. سلیکشن به دلته ګوره دا اوس پټ شو. زه دلته مارک بل نشم کولی، البته کولی شم هر څومره مارک کولی شم، نو خو په پوهېږم نه هلته هغه اصلي مهم پوینټونه یې نه دي راته معلوم. دې دپاره باید دا سټراک ته واړوو، فیل باید سټراک ته واړوو. سټراک ته چې مو واړوئ پراپرټیز ته به راسو، دلته به د سټراک اندازه لږ خامه کړو تر څو ډیزاین موږ ته سم معلوم شي. اوس راځو بل مارک دلته کوو. ګوره اوس موږ تاسې ته معلومېږي. دا یو طرف مو جوړ شو. اوس که چیرې موږ او تاسې غواړو دا بل طرف هم دغسې جوړ کړو، نو که چیرې موږ او تاسې په دغه طریقه جوړ کړو لکه څنګه چې مو اوس پین ټول استعمال کړی وو، نو دا به ډېر زحمت وغواړي. پر دې رسته کلیک کوو. دا او دا شیپ یو رقم دي، نو به پر دې رسته کلیک وکړو. ټرانسپرنټ ته به ولاړ شو، ریفلیکټ به ورو، د دې کاپي به واخلو، کاپي به یې دغه بل طرف ته راواړوو. رسته کلیک، ټرانسپرنټ، ریفلیکټ، کاپي به د بل طرف ته راواړوو ځکه دا دواړه یو رقم دي. اوس به دغه او دغه انتخاب کړو. د فیل رنګ به د سټراک رنګ به فیل ته ورکړو. اوس سم شو. راځو نوم ته. نوم به هم د ټکس له لارې ولیکو. البته دا ټول غټ توري دي، COMPANY کمپنی. دا به د بولډ کو، البته د خپل سم بولډ دی، لږ به د سایز غټ کو. ښه، اوس پر دې رسته کلیک کوو. دی کریټ آوټلاین کوو تر څو د هغه سره منظم کوچنی راسي. دغه سر طرف به لږ کوچنی کړو چې دغه سره سم شي. دا به هم د دې طرف کوچنی کړو، انشاءالله سم راغلی. اوس چې موږ تاسې کوم ډیزاین جوړ کړی دی، یو شی پاته دی، دغه د شاوخوا د بیکګراونډ دی ژړ، دغه ژړ بیکګراونډ به هم ورکړو. دا به لږ دورې وڅکوو تر څو هغه بل موږ تاسې ته معلوم شي. اوس به دغه ژړ رنګ ورکړو. ښه، دی به اوس بېرته موږ تاسې خپل اولني حالت ته راوړو. البته دی به یې وارې رسته کلیک پر وکړو، ارینج ته به راسو، سین ټو بک به کړو، دغه شیپ به انتخاب کړو، دغه شیپ به انتخاب کړو، دغه شیپ به انتخاب کړو او دغه ټکس به انتخاب کړو. کنټرول جی یا هم ابجکټ ته به راسو، دلته به ګروپ کړو. چې ګروپ مو کړه اوس به بېرته ابجکټ ته راسو.
کوم سلیکشنونه چې موږ ته سلاک کړي وو هغه به بیرته انلاک کو انلاک آل. اوس به راسو اول به زه دغه زموږ ستاسې جوړ کړي ډیزاین به انتخاب کړم. ګوره دغه زموږ ستاسې جوړ کړي ډیزاین سو او دا هم زموږ ستاسې هغه عکس سو. نو په دغه رقم موږ تاسې نور دغه هم جوړولی سو، نورې لوګو هم جوړولی سو. دا یوه بله لوګو به هم د استعمال لپاره درته جوړه کړم. دی به هم سلیکشن به لاک کړو تر څو موږ تاسې ایډیټ پکې دغه البته استعمال پکښې وکولی سو. موږ غواړو یوازې دا لوګو جوړه کړو. راځو د پین ټول څخه کار اخلو. سلیکشن چې هر څومره نږدې وي هغومره به ښه ډیزاین وسي. دغه به یې وارې فیل کړو، اکسټرا کړو. سلیکشن چې هر څومره نږدې وي هغومره ښه سلیکشن کیږي. دغه طریقه بیا داسې استعمالولی سو که چیرې موږ تاسې غواړو چې ګوره دلته زه مارک کوم دی غواړم چې داسې کوږ کړم نو باید رسته کلیک ټینګ ونیسم هیله کوم نه په موس باندې دی وڅرخوم. نو هر څومره چې زه څرخوم پر هغه طرف هر طرف ته چې زه کشوم هغه طرف ته راسره ځي. ګوره دغه یو طرف سلیکشن مو پوره سو. اوس دا د منځ سلیکشن هم پاته دی، دا به هم پوره کړو. البته سلیکشن ډیر زور غواړي ځکه چې دا لږ مغلق دی، کنې نور ډیزاین ډیر وسایل. ښه دا سلیکشنونه پوره شول. اوس راځو د دې لپاره چې هماغسې ډیزاین ورکړو دغه او دا سلیکشن به کنټرول جی یعنې ګروپ کو دی به دغه طرف ته راواړوو. اوس زه غواړم دغه د سر شیپ ته یو رقم رنګ ورکړم. البته دا به موږ تاسې په دغه مارک باندې دغه رنګ ورکړو
و دا به فیل ته به سټراک ته به رنګ ورکړو او دغه بل چې دی دا بل سلیکشن چې دی دا سلیکشن به هم دغه رنګ ورکړو خو د دې به بیا سټراک ته دغه رنګ ورکړو فیل ته نه البته دا موږ تاسې ګروپ کړي دي ځکه دواړه یو رقم دي دا به ان ګروپ کړو بیرته اوس به یوازې دغه سلیکشن انتخاب کړو دا به بیرته سټراک ته واړوو سټراک چې واړول دغه به سپین کړو فیل به سپین کړو فیل رنګ به سپین ورکړو تر څو خاص هماغسې ډیزاین جوړ شي ګوره اوس بیرته پر ده هم کلیک وکړئ او پر ده هم کلیک وکړئ کنټرول جی پریس کړئ چې ګروپ سي بیرته یې راکش کړئ خپل اولني حالت ځای ته ښه اوس راسو دغه به رسم کړو دغه نوم به ورکړو نوم ډېر وسا دی ټوله کوچني حرفونه دي CAREMONA سیرمونا انټر به کړو انټر د مخه به د یو وارې دغه لاندې به راکش کړو ځکه چې لاندې وي که معلومه سي د هغه څخه وروسته اندازه به یې ورکوچنۍ کړو ډېر به یې کوچنۍ کړو تر څو هغه نور خط ولیکل سي پوره دا به یې څه نوره هم کوچنۍ کړو سم دي انشاءالله 19 اوس به دغه بل خط ولیکو دغه ELEGANT elegant moment 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 dot time is TIMELESS memories MEMORIES جو دغه به لږ کوچنی کړو البته دغه به لږ غټ کړو دغه لوړ نوم به لږ غټ کړو دی به لږ کوچنی کړو آفرین اوس به راسو دغه ته به یو رقم رنګ ورکړو هغه لاندې هغه رنګ یې تور دی دا ته به دغه رنګ ورکړو دا به یې سم دی دی به لږ د ځانه څخه لرې کړو اوس به راسو دی به د هماغه پر ځای کښېږدو اوس به دغه سلیکشنونه انتخاب کړو ورته به یې وارې یو شیپ جوړ کړو سپین بیکګراوند به ورکړو تر څو زموږ او ستاسې لوګو معلومه سي پکښې دی به راسته کلیک وکړو ارینج ته به راسو سین ټو بک به کړو سلیکشنونه چې کوم موږ تاسې شیپونه جوړ کړي هغه به ټوله سلیکټ کړو دا ټکسټ به هم سلیکټ کړو کنټرول جی یا هم آبجکټ کې ګروپ اوس به دی دورې راکش کړو ګوره دا زموږ او ستاسې ډیزاین جوړ سو دوه طرفه ډیزاین دی دا دواړه یو رقم دي او په دې کې چې دغه یو رقم د خام شرچایي رقم رنګ دی دا تیز دی دا په دغه طریقه باندې دوه رنګونه کول شوي دي چې دا به بیا موږ او تاسې په راتلونکي درسونو کې نور ډیزاینونه هم جوړ کړو نوې لوګوې هم زده کوو ملګرو که چیرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست زما چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر نوی ویډیو د تاسو ته ورسېږي او د دې سیم درېیمه برخه هم د هغه وه څلورمه برخه به زموږ او ستاسې موضوع وي د آی ډي کارت ډیزاین بله موضوع به زموږ او ستاسې وي د آی ډي کارت ډیزاین چې څنګه یو آی ډي کارت ډیزاینولی شو د مکتب لپاره د سنټر لپاره د مدارسو لپاره د هغه لپاره به موږ او تاسې څنګه آی ډي کارت ډیزاین کړو دا به زموږ او ستاسې راتلونکې موضوع وي که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ووایاست